السلام علیکم ملګرو کچېره ته تاسو رحمان الله افیشل نوی سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو به ډیر څه زده کړئ ورنه مننه ګوګل ویو 3 کې داسې ویډیو جوړول لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سٹارټ کې وکتل په پښتو ژبه باندې ویلاګ ویډیو دا په کومه طریقې سره کولای شو په ګوګل ویو 3 کې جوړ کو د دې مکمل طریقه نن په دې ویډیو کې درته ښیم. السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نو ملګرو په نوې ویډیو کې ګورو چې په ګوګل ویو 3 کې موږ څنګه دغه ویډیو جوړولای شو هغه هم په پښتو ژبه باندې ویلاګ ویډیو موږ څنګه جوړولای شو دې ته موږ کم قسم ته پرومپټ جوړ کو او بیا د ویډیو په جوړ کو. کچره تاسو اوس پورې ګوګل ویو 3 کې اکاونټ نوی جوړ کړئ تاسو بالکل فری په ګوګل ویو 3 کې اکاونټ څنګه جوړولای شئ دغه پر ما مخکې ویډیو جوړ کړی هغه ویډیو د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتل شي ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتل شي ویډیو نومبر یې وکي لاندې تاسو ډسکرپشن راځي هغه کې هم هغه ویډیو پرته وي صحیح ده. فیسبوک کې تاسو هغه ویډیو کتل شي چې مثال موږ څنګه کولای شو چې په ګوګل ویو 3 کې دغه ریئلیسټک ویډیو جوړ کړو لکه هیڅ داسې معلومیږي نه چې په اي اي باندې جوړې شوي بالکل ریل معلومیږي. نو ډیر زیات ویوز اخلي ملګرو په تیره ویډیو کې ما تاسو ته ویلو صحیح ده. نو کوشش وکړئ چې چېرته تاسو اوس پورې زموږ یوټیوب چینل اي اي فل کورس نوی تعقیب کړئ انشاءالله نور هم تاسو ته ډیر څه نوی راوړم در سره شیر کوم او اوس هم ډیر ویډیو هلته شته دي زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ هلته پلی لیست ته لاړ شئ په پلی لیست کې وګورئ اي اي اټومیشن فل کورس هغه کې به انشاءالله ټولې ویډیوګانې تاسو وګورئ کتلی شئ چې څرنګه موږ په اي اي باندې کار شروع کولی شو. او که چې تاسو پورې نوی یې زموږ یوټیوب چینل کې سبسکرایب کړی مې نه وي ضروري در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ نوټیفیکیشن پې ضرور آن کړئ تر څو هر وخت نوی ویډیو اپډیټ تر تاسو په وخت در ورسیږي تاسو یې وګورئ. فیسبوک کې هم ګورئ فیسبوک کې موږ فالو کولی شئ. نو ملګرو موبایل سکرین ته ورځو تاسو ته دې طریقه ښیم چې مثال دغسې ویډیو ما څنګه جوړه کړله صحیح ده په ویو 3 کې په پښتو ژبه باندې ریئلیسټک ویډیو ده صحیح ده لکه بیخي ریل معلومیږي په داسې ځای کې ما جوړه کړې لکه مثال د کابل او ننګرهار لویه لار چې دا په دغه ساحه کې یو دغسې ویډیو ریکارډ شوی ده په ګوګل ویو 3 کې جوړه شوې ده صحیح ده. نو تاسو ما سره خوا کې سکرین کې ګورئ ملګرو دا ویډیو ګوره ما جوړه کړې په جیمیني ګورئ جیمیني دا د ګوګل ویو 3 چې کوم فری ویډیو موږ ته راکوي هغه د 8 سیکنډه په هغې کې ما جوړه کړې دا ویډیو صحیح ده. دا ما په کومې طریقې سره جوړه کړې ده ګورئ ملګرو تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې ویو 3 به تاسو په مثال د پرومپټ د سکرپټ له لارې ښه صحیح پوهوئ تاسو به صحیح پرومپټ راخلئ. پرومپټ به تاسو داسې مه کوئ چې تاسو مثال دلته ورته راسئ تاسو ورته ولیکئ چې ما ته داسې ویډیو جوړه کړه تاسو داسې کار کوئ دا ویډیو ګورئ. السلام علیکم ملګرو کچېره ته دغه ویډیو صحیح ده. نو تاسو به داسې کار کوئ ملګرو چې تاسو به پرومپټ په چټ جی پی ټي اول لیکئ څنګه به یې لیکئ هغه طریقه هم درته ښیم صحیح ده. اوس دا ویډیو تاسو وکتله څومره زبردست راغلی ده تاسو وګورئ رحمان الله افیشل نوی سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو به ډیر څه زده دا وګورئ ویډیو مننه. څومره ریل راغلی ده ملګرو دا ویډیو بالکل داسې معلومیږي لکه رښتیا چې په کابل او جلال آباد لویه لار کې دا ویډیو ریکارډ شوي په دې ته ما پرومپټ څنګه ورکړی ده دغه پرومپټ ته تاسو وګورئ دا اول ما په چټ جی پی ټي لیکلی ده لکه څنګه چټ جی پی ټي ته راغله ما ورته ولیکل چې ما ته په انګلیسي کې داسې یو پرومپټ ولیکه د ویو 3 دپاره د ویو 3 ویډیو لپاره چې 25 کلن هلک د کابل ننګرهار په لویه لار مایفر کې مثال موټر څخه راکوزیږي یا راکوز شي او ویلاګ جوړوي صحیح ده. ویلاګ دې ته وایي چې خپله ځان نه ویډیو کوي صحیح ده. افغاني لباس کې وي او افغاني پکول یې هم په سر وي واسکټ یې هم وي په سړک باندې روان شي او داسې وایي په افغاني یعنې دلته ما ورته دري ژبه لیکلې وه خو بیا په پښتو ژبه کې ویډیو جوړه کړې دلته تاسو مثال ورته ولیکئ چې په دري ژبه کې وایي یا په پښتو کې یا په انګلیش کې یا په اردو کې سره کم وایي تاسو به دغسې کامه ورکئ دغسې ګوري لکه ما چې څنګه بند کړی د هغې نه بعد به تاسو یو سپیس لاندې ورکئ او په 2 کامو کې به دا لیکنه بند کړئ. ګوره ما ورته لیکلي السلام علیکم ملګرو که چېرته تاسو رحمان الله افیشل نوي سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې ضروري سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو به ډېر څه زده کړئ ورنه. یعنې دا ما چټ جی پي ټي ته دا په پښتو ژبه کې ولیکل چې په انګلیسي کې ما ته د ویو 3 دپاره دغسې پرومپټ ولیکه صحیح ده. نو دلته ګورئ چټ جی پي ټي بیا ما ته همدغه پرومپټ صرف ما پوه کړلو چټ جی پي ټي چې ښه ترتیب سره دا پرومپټ راته ولیکه دلته وګورئ په انګلیسي کې او زموږ چې کوم ډایلاګ د هغه په پښتو کې ولیکلو چې مثال په ویډیو کې به دا نفر داسې وایي صحیح ده هغه ځای مې ورته وښودله چې په دې ځای کې باید ویډیو ریکارډ کړي او هغې نه لاندې ګورئ ما د مکمل پرومپټ راکړلو چټ جی پي ټي دا پرومپټ اوس دې ملګرو دې پرومپټ کې یو غلطي وه ما ورته بیا ولیکل چې دا پرومپټ ما ته بیا ولیکه چې مثال په بیکګراونډ کې د موټرو اواز هارنډونه او دا هر څه مثال شور ورسره وي په بیکګراونډ کې صحیح ده. نو دې ویډیو ته که تاسو فکر وکړئ دې بیکګراونډ کې شور هم شته موټر هم تېرېږي را تېرېږي صحیح ده هغه اوازونه شته ورسره. نو دغه چټ جی پي ټي نه دا پرومپټ ما راواخیستل پرومپټ مې راواخیستل چټ جی پي ټي نه راغلم دلته جیمینای ته دغه ګوګل ویو 3 چې کوم موږ ویډیو کې جوړوي په ګوګل لیبس کې هم جوړولی شو په جیمینای کې موږ ورځې 2 ویډیو جوړولی شو دلته مې همدا پرومپټ ورته پیسټ کړو دلته ګورئ ملګرو صحیح ده. دغه پرومپټ تاسو کتلی شئ دا مې هم دلته ورته پیسټ کړلو په دې ځای کې دلته وګورئ
دلته ما ورته لیکلي دي چې مثال دغه پرامپټ وګورئ a realistic 15 years old Afghan man step out from a car یعنی دا افغان یعنی مثال د کابل او ننګرهار هایوي کې دا پرامپټ چې ورکړو ویډیوز پلی کوم ګورئ موږ ته دا ویډیو جوړه کړله یعنی پرام به تاسو صحیح ورته ورکوئ ویو 3 ته چې کله ویو 3 تاسو صحیح پوي کوي نو تاسو ته به صحیح ویډیو جوړی دا وګورئ موږ ته څنګه ویډیو جوړه کړله علیکم ملګرو کچېره ته تاسو رحمان الله افیشل نوی سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو به ډېر څه زده کړئ ورنه مننه څومره زبردست ویډیو جوړ کړ تاسو د دې بیک ګراوند وګورئ بالکل لکه پر اختیار چې د کابل او ننګرهار هایوي یعنی دا لاره چې د پدې کې دا ویډیو ریکارډ شوی هیڅ معلومیږي نه نو ویو 3 کې ډېر زبردست ریالستیک بیخي ریل ویډیو جوړیږي ملګرو صحیح ده خو تاسو به په صحیح طریقې سره پوهوي ما درته ویلې پرام په صحیح ورکوي تر څو ویو 3 ګوګل ویو 3 پوه شي تاسو په مطلب او مغه څه ویډیو درته جوړه کړي صحیح ده نو دا خلاره ده چې تاسو ډایرکټ ویو 3 دا پرام مو ورکوي تاسو کوشش کوئ چې پرام رخلی خپل لیکنه اول کوي په چټ جی پی ټی پوهوي صحیح دا اول به تاسو چټ جی پی ټی په پوي کوي چې مثال زه دغه سی ویډیو جوړول غواړم د ویو 3 لاره او ماته په انګلیسي کې د دې پرام پولی کنه چټ جی پی ټی به تاسو هغه پرام پولی کی هغه بیا کاپی کوي ویو 3 ته ورکوي ویو 3 به تاسو دغه سی ویډیو جوړه کی نو دا ډیره اسانه طریقه ملګرو تاسو په خپل ځان ته هر قسم ویډیو جوړول شي په دې ترتیب سره په دې هله ویډیو خو خوشي وي ضرور ویډیو سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو پورې په لوی علم سپارم خدای پامان